د پوښتلي سوال جواب پسې تر کومې لاړم جانانه تاله په ګلاب پسې تر کومې لاړم هغه په ما پسې دوه درې قدمه نه راتللو توبه دا زه خانه خراب پسې تر کومې لاړم ملګرو افسر افغان ما نن مو بیا په محمد میډیکل کمپلیکس کې یو ماښامۍ را جوړ کړی دی زمونږ دغه یوه شعوري هڅه وي چې په میاشت کې یا په دویمه میاشت پس مونږه د حجرې د کلچر ریوایول وکړو زمونږ چې کوم انډیجنس کلچر دی یا زمونږ هغه توکي چې هغه زمونږ د ځوانانو نه د نوي کول نه په روکېدو باندې دي مونږ دغسې یو ماښامۍ را جوړ کړو په هغې کې د حجرې غوندې ماحول وي مشران ګیر چاپېره ناست وي د دې تر څنګه اور هم لګېدلی وي زمونږ رباب نواز زمونږ د تبلې ملګری او زمونږ د آواز څښتن هم موږ سره ناست وي د دغه هر څه په شا باندې زمونږ یوه مدعا ده چې موږ د خپل کلتور سره د خپل کلچر سره د خپل روایاتو او تاریخ سره تړلي پاتې شو موږ خپل نوي کول ته هغه که په یوروپ کې دی هغه که په نور بهر هیوادونو کې دی هغو ته د خپلې خاورې ریښتونی کلتور خپله پښتو خپله جغرافیه خپل خواړه خپل اغوستن دغه هر څه ورته ورورسو او دغه کوشش به زمونږ دغسې دوامدار وي موږ دا خبره هم کوو چې پښتانه په زرګاو کالو تاریخ لري خو دغه تاریخ اوس خوندي کول پکار دی دا ژوندی کول پکار دی د هغې دپاره دغسې بنډارونه داسې محفلونه یو ډېر مهم کردار لوبوي تاسو د موسیقۍ د مشرانو او د حجرې په منځ کې نور خنډ نه جوړېږمه تاسو به د موسیقۍ نه هم خوند اخلئ زمونږ هغه ځوانان چې یو طرف ته خپلې زده کړې هم کوي په بېلابېلو پوهنتونونو کې او بل طرف ته هغو د موسیقۍ د لارې د ژوند ښکلا هم خورئ ځکه خو زه وایم چې یا سندره ده یا ستا د بنګړو شور دی چې زما پې میراتمړی زړه ټکور دی راځئ چې دغه زړه ټکور کړو سمره دی زور راکړلو سمره دی ځواني راکړه خدایا دا سپلی ونتوب کی دی خانی راکړه اوس به وزري الوتو تا خامخا غواړم پیدا پزمکا شوم جذبه دی اسماني راکړه قاضي ته ووایات دا پیجنې قاضي ته ووایات دا پیجنې د محبت دغل سزا پیجنې د محبت دغل سزا پیجنې قاضي ته ووایات دا پیجنې
ته ووایا ته دا پیژنې ته دا پیژنې د محبت د غل سزا پیژنې د محبت د غل سزا پیژنې او قاضي ته ووایا ته دا پیژنې د برکلی مولا پیژنې هغه د برکلی مولا پیژنې د محبت د غل سزا پیژنې د محبت د غل سزا پیژنې قاضي ته ووایا ته دا پیژنې ته هغه خندا پیژنې دانش ته هغه خندا پیژنې د محبت د غل سزا پیژنې د محبت د غل سزا پیژنې قاضي ته ووایا ته دا پیژنې قاضي ته ووایا ته دا پیژنې د محبت د غل سزا پیژنې د محبت د غل سزا پیژنې مشرانو څه او کنه چې سنس کریټ کوي کنه what we are going to say for him فن کوي کنه واه واه ټیک دی دلته ټیک دی راشد زویم چې پرې توده کې بیا راځو ښه په مټ کې غږ نه کوو چې دا خبره سړه نشي او ګل محمد صاحب ته ښه خواندلي وو موږ ته پته لګي ډېره ښه ټوټې ریکارډ کوم